ګوليه هاي باغي ناران ته ربونه تلم کنه یعنی ته څنګه ورو لګیا خو زه سم لږ صحیح زور کوه والله که پرېږده دې ځان ته وایسه داسې بدنۍ ربونه چې الله خیر ګوليه دا چا دا پسونه ولې وایم ښځې د دې خلکو په ما باندې نو ښه وس پېرزول شي ما خو ټیک ده خو مې دا څوک دي چا سره دې جګړه وکړه هغه چا څوک چې زما ښه وزده شوي دی ښه خو په څه باندې موچي نه دی موچي زما خوا کې دوکاندار اوس چې راته پکې د نوي پیزار دوکان کولاو کړی نوی پیزار که خرڅوي نو څه چل شو دا اصل نه خو موچي دی که نه موچي ښه خو په څه باندې ما ته یې ویل چې دا تا زما د دوکان مخې ته خپل دوکان بورډ ولیکې ما ورته ویل لکه چې اوس زه بشعور ماسټر یم او خلک ما له ځي راځي نو په دې کې ته ولې سوځې که ته دلته خدای چا راغلی راواله دی خدای د ډک ټرک لاندې کوم دی خدای ځواني مرکه مې ګولو تو خو مې راله ډېر ټکولې که نه خلیشه زینې مه والې ما ټکولې دی او داسې مې دله ټکولې لکه پردی څاروی چې سړی په خپلو شوتلو کې رونیسي داسې مې دله ټکولې او چمنې خو پې سم داسې دا سر وګرځولو د ځان نه غټه کینچي پسې راغستې وه رشاد حاجي چمني کاکا مور سره جګړه کوله او کنه بچی هغه خو زما مرسته کوله او خو سم د ځان نه چې چنګ ساز کړی سم تاوېدو په دې جګړه کې وې مې ګولو رښتیا وې چمني ستا ډله کوله صحیح ولې نو څه چل شو واه چمنی ګوره ډېر د کار سړی دی سمه سټپني ده سټپني په هر ځي کې په کار راځي غلی شه هلکه پیمانچی دا خو هغه فلمونو والا پرګل ده مونږ ته اړو پته نه وه او مونږ دې کور ته راغوستي ستا نوم ګلو دی او جی نوم خو مې ګلخان دی خو د ماسټر ګلو په نوم باندې مشهور یم جی او ما ستا ډېر صفت اورېدلی دی ډېره مهرباني جی زه خو بس یو معمولي ټیلر ماسټر یم زه خو په لاهور کې ډېر په لویو ټیلرانو کپړې ګنډم خو زه خپل یو ملګرې کره تلم هغې ما ته ستا ډېر صفت وکړو ما وې راشه چې د اختر یو جوړه زه په تاو ګنډم زخارو ګل ستا د اختر د جوړې بندوبست هم وشو ښه ده تاسو کښېنئ زه تاسو له کپړه وړم او د خپل ناپ یو جوړم تاسو تماشه کوئ جی داسې سټایل به دله جوړ کړم داسې سټایل چې د لاهور ټول درجان به تماشه کوي کښېنئ پلیز ستاسو جوړه به زه په خپله دلته راوړم کښېنئ استاد جي اوس خو به رقیبانو ته مونږ د برید نور هم کونډه کړو چې داسې خلک مونږ له ګنډلو له جامې راوړي او هغوی د پولۍ پلک ته ناست دي ته دا خبرې پرېږده مړه ته ما ته ووایه ما د خپل زوی د اختر د جوړې لپاره د شاه زمان خان د جوړې نه لږه کپړه ایستې وه پته خو به یې نه لګي که نه نه استاذ پته یې نه لګي بډه به ورته بدله کړو که نه ډېر قابل یې ځکه خو مې ځان سره ساتلی ظالمه دا صحیح ده بډه به ورته بدلو السلام علیکم وعلیکم السلام دا والی زما ګلونو ستاسو د اختر جامې اوس مو خوشحاله یې که نه او نه زما کپړې کم دي آها تا له خو ډېره سپیشل جوړه تیارېږي په هغې ټایم خو به لګي که نه اس یو تپوس درنه وکړم ته دوه خو وکړه د زړګي سره ستا چې اړومبنۍ ښځه وه هغې له به نیم څه جوړه جامه نه کوله زما مطلب دی چې اسه ما د پخوانو خلکو نه اورېدلي دي چې د کلال همیشه خپل منګې مات او د موچي همیشه خپله سپلې شلیدلي وي نه نو ته اوس ما د کلال او موچي سره سمې خو د اختر جامې دي را به شي رښتیا بابو صاحب دا وګوره کنه دا لاهور نه نوي ډیزاینونه راغلي ډېر به یې خوښ شي ویمه چپلې به وروستو اخلم اول د ګلو استاد پورې ورځم هغه نه پس به بیا خبره بابو صاحب صبر وکړه ګوره دا ډنګه باندې مړه دوی رمو ځات نوم به راته خپلې والا درځه نور نوم دی بس خبره واوره څه چلته دا زمونږ غږ دی ډېر خلک جامې اچوي پیزار د اختر په شپه مغشتې
دا مړه ړومبی خلک پیزاره دي دا شل مسلې دانې راوخېږي خپل انډه شي دانې چې راوخېږي خپې لخپې به مو ګرځي خو چې کپړې دې وي نو څه به کې خبره واوره ړومبی زموږ دوکان راځي که ستاسو دوکان ستا راځي خو ړومبی خلک کپړې اچوي نو بیا پیزار اچوي ګوره د ړومبي ظلم باندې پیزار وړو رندارې نه پیزار نشتی نکا پریږدي نه که نه همیشه د بنګلو باره وایي بیا دې خدای راواچوله که نه کپړې مې دی زمونږ ګاټ دی من دا زمونږ ګاټ ته پرېږده زمونږ ګاټ دی دا زمونږ ګاټ دی دا زمونږ ګاټ دی دا زمونږ ګاټ څه شوې یا لکه دا دې غریب نم څه د پټو ګناګۍ جوړ کړی دا څه ورسره کړي داسې کار وجي دا نوشادی نه دی مخکې خو مې دا جام مې ماتې کړي خو بیا پکې لږه بدماشي راغلې ده خو دا ګاټ مې د خپل دوکان ته راوستو ښه دې وکړه دا در وکړې چې تا له دا نستوڼي وګنډم داسې خو کور ته نه شي تللی نستوڼي ته صبر وکړه جیرانه راکه د بنګلو باره راځه راځئ جي پرېږده درې خبرو کا کنه ما د دې په پاسه یو ګاټ هم نشي راټینګولې پوره ورځ دلته نوکران نه کوي قسم دې یو مې تنخواه مې نه ده درکړې نور هم درانه وانه راځه وکړې راځه یو هغه نستوڼي څنګه مې دې دا ګاټ راوستو دا ولا لکه دا نستوڼي ولا وګنډه ورشه روکې ورشه ورشه یاره دروغجنه تا خو ماته وی چې زه به کاري په خپلو ترې ته دروړم ډېر راسره چلول وکړو ګوله رستم خانه دا شپه ورځ کار زه ستا دپاره کوم ما دې خدای وایي 20 جوړې مې پالتو اخیستې دي دومره طاقت مې نشته خو شپه ورځ ولاړې مې دې ماشین ته او ستا دا پیسو دپاره زه به ستا دا پیسې تاله درکړم قسم په خدای بس کار ته ځان لګې په ما احسان مه خرڅوه اختر را روان دی او زما پیسې به کار دي یو موقع بله راکئ جي ستاسو دا پیسې به موږ ستاسو ځای ته در ورسوو ماښام به بیا راځم وایي ماشینه زما د شلیدلي لستوڼي خو به ته وګنډې خو ستا د شلیدلي ګرېوان به څوک ګنډي ها څه ووایم درته روکې د غریب ګرېوان خو همیشه شلیدلی